صحابه کرام رضی الله عنهم هغوی به کله ګناه ولیدله نو به یې ژړلې، ځان سره به کېناست. او دغه رنګه دا به ویلې انس رضی الله عنه نه نقل لی، ابو موسی اشعري رضی الله عنه نه نقل لی، د بعضې نورو صحابو نه عبد الله بن مسعود نه دا نقل لی. ملګرو ته به غوسه شو، وایي تاسو چې ګناهونه کوئ لکه په پوزم چې مچ کیني او دا چلو کوي والوزي، او دغه رنګه دا ګناهونه ستاسو په سترګو کې داسې دي لکه یو ویښته، دومره سپک. او موږ به چې د نبي صلی الله علیه وسلم په دور کې دا کارونه کول نو موږ به دا د موبقاتو او د هلاکونکو کارونه نه ګڼل. موږ ویل اوس به عذاب راځي، موږ به ټول هلاکېږو، دا ټول کلی دا ټوله علاقه او ښار به تباه کېږي. او بل حدیث کې راځي او صحابي وایي موږ به داسې ویل که موږ باندې غر اوچت شوی دی او دا به اوس زموږ د پاسه راغورځېږي دا غر، او د دې د لاندې به موږ ټول میده کېږو، د ګناه نه به موږ دومره یېرېدلو. دې وجې نه زما محترم ورونو په هغه دور کې ګناهونه خلکو نه کېده او شوي وو، خو د هغوی او زموږ فرق دا دی موږ ګناه کوو، زړه م سخت دی، توبه نه وباسو، راګرځو ترېنه. نن یو سبا د هغې نه د پاسه بله کوو، بیا بله کوو، بیا بله کوو، اضافه پکې کوو لګیا یو. او هغې نه به چې یو وشوله فورا به ملامته به یې کړو ځان، نفس لوامه چې دا انسان ملامته کوي، داسې نفس انسان ته وایي چې دا کار دی غلط وکړو، دی زمونږ اصطلاح کې دې ته د ضمیر هلکه وایي، د ضمیر ملامته کړو، د خپل ضمیر راته ویل چې دا کار دی ښه ونه کړو. صحابه کرامو رضی الله عنهم کې دا صفت باقاعده به راغه د الله نبي ته به ویل زه هلاک شومه، زه برباد شومه، څه چل شوی ای د الله نبي ما نه دا ګناه وشول، باقاعده به داسې ویل. حنظله رضی الله عنه ګوره دا زړونه یې دونه پاک و، صرف په دې وجه را روان دی چې په کور کې دننه خپلې ښځې او بچو سره خاندي، او دا خو جایز کار دی. او دا یې زړه ته فکر پرېوته چېرې دا خو به منافقت نه وي چې په مسجد کې مونږ یو نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیان کوي نو مونږ جاړو، د آخرت خبرې مونږ جاړو، او مجلس کې سلګۍ ذکر صحابه کرام رضی الله عنهم به وایي دا مجلس کې به جړه ډېره کوله که زړونه یې نرم. او دا دلته چې بچو خواته کېنو د ښځې نو بیا مونږ لګیو خاندو ګپ لګو، د دنیا خبرې شروع شي. دا خو منافقت نه وي چې ته په دې خپل زړه کې داسې یو احساس وکړل. او بهر د کور نه راووت اوازونه کوي نافق حنظله، نافق حنظله، حنظله منافق شوی دی، ځان یادوي. موږ چېرته زړه کې دا یاره راغلي چې راسینه الله مه که زه منافق شوی یم. او دا د حسن بصري رحمت الله علیه نه نقل دی چې ما خافه الا مؤمن وما امنه الا منافق، چې منافقت نه یریږي دقه مؤمن دی، او چې دا ترې نه یریږي زړور دی. منافقت وایي زه منافق یم، دا منافق دی، وایي دقه منافق، دا زړور منافق دی. الله اکبر. څوک چې د منافقت نه نه یریږي ډاډه دی چې زه خو ښه سړی یم، ما کې منافقت څه کوي، دقه وایي منافق دی، دکې منافقت راځي. ولې دی ډاډه دی، بې احتیاطه دی، لکه بې احتیاطه ډرایور چې وران ګاډی چلی بله ورځ به یې درز نه خبر شي، یو ځای کې به یې ګاډی جنګولی، خپله کپره به یې ورانه کړي، د نور به یې ورانه کړي. او چې دا احتیاط کوي کوم مؤمن یریږي چې هلکه منافق شوی نه یم، دا ته الله بچ ساتي. ابن ابي مليكه رحمه الله دې فرمایي ادرکت 30 من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما 10 صحابه لیدلي دي، د 10 صحابو سره مې ملاقات شوی دی، او په دې کې هر یو صحابي په ځان باندې د منافقت نه یریده. راشه زمونږ حال ته وګوره، که مونږ خالي یو بل سره لږ کېناستو دا مو ویلې چې هلکه راځئ چې لږه تذکره وکړو، موږ به منافقت نه راغلی، دا خبره به هم را باندې ډېره بده ولګي په ډېرو ملګرو باندې چې دا دې لاسه. او د عمر رضی الله عنه په شان حذیفه ته وایي عمر رضی الله عنه چې څو ځلې د جنت زیری اخیستی دی، په 10 مبشره کې جدا داخل دی، په بیله بیله موقع کې جدا د جنت زیری اخیستی دي. او حذیفه رضی الله عنه ته وایي حذیفه تا ته رسول الله صلی الله علیه وسلم بعضې منافقانو نومونه ښودلي وو، زه خو به په هغې کې داخل نه یم، زما نوم خو به پکې نه. دا څومره د افسوس خبره ده. د عمر رضی الله عنه په شان سړی د منافقت نه یېرېږي په ځان باندې. او موږ ته وګوره، زموږ دې خبرو ته وګوره، څومره ډاډه یو، څومره بې خوفه یو موږ.